یو سړی وی زما د رزق پراخه وي او بما باندې د رزق تنګي نه وي، زما د غربت ختم شوي او زما د قرضونه ختم شوي او زه د رزق د مشکل نه خلاص. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي دي اوله خبره دا ده چې د استغفار د ډیر استغفار کوي الله به رزق پراخه کوي، اللہ بھائی قرضی ختم، اللہ بھائی غربت ختم کی چی کم سڑے استغفار دے نو چی موقع میلاویگی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بس استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، اللہ زب بخن اغواڑا موتوب و باسم. نو چی کم سڑے استغفار دیر وی اللہ بدد رزق پر دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وي او د دې رزق تنګي او د دې په رزق کې تنګي نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي، ډیر وي خو که ډیر نشو ویلی نو کم از کم ده 100 پیرې خو چې د ورځې خامخا سړی وایي، 500 دې وایي خو چې نشي ویلی نو 100 پیرې خو خامخا د دې سره الله رزق پراخه کړي. دویم اغلی کلی دی یو سڑی باندې قرضه دا و رزق تنگ دے نو دویم نسخه اغدا لیکلی چی دی درود شریف دی چی کم سڑے درود شریف دیر ہوئی دے بنا غریب کی دے بنا غریب کی چی کم سڑے درود شریف دیر ہوئی دا برزق فراخ او گو رہے پیٹرائی پی لگا وکی خلق وزمائل ازمودا خلق پیٹرایانی وکللی چی کم سڑے درود شریف دیر ہوئی دا برزق فراخ دے با اللہ نا غریب کی دا لاس پا ہمیشہ ورکون کے دا لاس پا اغسطن کے نجور چی کم سڑے درود شریف دیر ہر درود چوائے کم درتا اسانی و کم دیر ویلے شے بہر صورت وصل اللہ علی النبی الامی دا دیر مختصر نو دا درود شریف ورد دیر کوئی اللہ بم غریبی ختم کیو، اللہ بم مالدار او چی کم سڑے دیر قرضداری ویو قرضونو کی گیر کاروباری بندے علماء وی دے دے ماسکوتن دا مانزن پس پابندی سر 500 پیری درود شریف شروع کی قرضون او کاروبارونا ہر سبای قرضون بای ختم شی او کاروبار بای کولوش اللہ بای چری نغریب کی چی کم سڑے درود شریف دیر یو اغدا وجلی کلی چی دام دا رزق دا پراخی دا پاره چی دی سڑی باندے با غربت نرازی چی کم بند درود شریف کنی شوروی که درود شریف وائے غربت پا نرازی انشاءاللہ ہمیشہ بدے مالدار. بل علماء اغلی کلی دی وی چی کم سڑے حجون او عمری سیوا کی دی بن غریب کی من خوایو چی که حج او عمری لزم جو ٹولی پیسی با پدی ولگی نو بیا بسم چی کم سڑے حجون او عمری دیر کی دی بن غریب کی یعنی کری پا دبا اللہ مالداری را دی با اللہ نور مالداری چی حج لڈیر زیو عمرو لڈیر دی با اللہ نور مالداری و نور مالداری با پی اللہ را بلا وجہ لکلی دا سبب لکلی دے دا رزق دا پراخی دا پارا چوی کل سڑے پا درستخوان ناسی و ڈوڑی خوری و پا دی درستخوان باندی دا وارد بوچڑی پاچی چی دا دے رالی و دا خوری یو بدے اللہ غریب کئینا او بل بد دا حافظہ مضبوطی دا دا نبایر نراز نن سبا زنانو تسمر دا یرو مسئلہ دا یر دی رانا یر شورا چی دقا دا درستخوان دا بوچڑی رالی و خوری یو بای اللہ غریب کئینا او بل بای اللہ حافظہ مضبوطی دا دی سڑی حافظہ با مضبوط ہے دا نبایر نرازی چی دا بوچوڑی خوری چی کم پا دی درستخوان باندی پاتی کی گی و دی با نگری نن سبات دا غربت غٹ وجہ چی دا اغا دا رزق بی قدری دا بوچوڑی خوالا سکے چلوخو کی با ڈوڑای پاتی شی و اغا با پا ناوگو کی پلارو کی بئی پا اغی ناوگو کی چاگی کی با دا پلشون و دا غسل خانو اوبا بئی او دا ارکور نچی اوبرا بئی گی پا نالو کی پا کی چاول را روان دا روج دا ڈوڑو اغا چڑی پکی را روان پدی پسی غربت را روان دی و نیستی پسی را روان چی دے دا رزق بی قدری کی دا رزق بی قدری دا اگا خبر ننمون اولی دلا سڑی لکل جڑاور کل دا سڑی دا لا سخون دم و تختی چی دا اللہ حبیبا اے دا طول دنیا رشتی دیا تا دیر عجیب خبری کڑی وی نبی علیہ السلام وی عجیب دکاندار دے چی سیز گرانی گی نو خوشحالی گی و چی ارزانی گی نو خپکی
نبی علیہ السلام ویلی هم لیدل که هم نلیدل که نیم لیدل ما خو ولیدل پخپلا چې سیز ګرانیږي نو دکاندار خوشحالیږي دا عجیبه دکاندار دی نبی علیہ السلام وی دې ته نه ګوري چې سیز ارزانیږي چې دې خوشحالېدلی نو چې سیز ګرانیږي نو دې خوشحالیږي او چې ارزانیږي نو خفه کیږي هم لیدو نن سبا دا حالت چې سیز ګران شي نو خوشحاله شي بني کې څو ورځې نه ورکوي وی ورګه ګرانېدو واله دی بیا به ورکو چې ارزان شي نو څومره خپوي پاکړی چوي نه نو دا امام الانبیا ویلیو د ټولې دنیا رښتینې دا بعضې خبرې مونږ ته کړې وي او هغه یې ایښودې وي هغه خبرې نن ټولې دنیا ولیدلې هغه خبرې نن رښتینې شولې او هغه خبرې د امام الانبیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته مخې ته راغلي مونږ ته هغه خبرې نن مخې ته راغلي نبی علیہ السلام صحابو ته ویلیو وی زه به نیما یو دوه ډلې به راشي خو هغه به جهنمي وي زه به نیما تاسو به یې وینئ زه به نیما او رابشي صنفان من اهل النار دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیان یو ډله چې د هغې نه ده وی نساء هغه به زنانۍ یو ډله د جهنمیانو چې ده هغه به زنانۍ هم وایو د الله حبیبه ته نوې دنیا کې او موږ هغه ډلې ولیدلې ځکه سړي له بیا جړا ورشي نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات داسې یوه ډله به راشي د ښځو چې کپړې به یې اغوستي او بربنډي کپڑے بھئی اغسطی و بربندی مائلات ممیلات خلق بزان تمائلکی و پخپل بخلق تمائلکی جسی لباس جسی پیشن با اختیار کی چه زنانا پلار تیری گی طول نارینہ باورتا متوجی کی نبی علیہ السلام ویل جامی بئی خودی سے لڑنے تنگی بئی چه اندامون با پکی پیجندش یا با جامی وی خودم را نرائی بئی چه اندامون بئی پکی خکاری نو مائلات ممیلات خلق تبزان مائلکی و خلق بزان تمائلکی النساء حبائل الشیطان زنانا دا د شیطان جالون دی جالونا خویندو میندو کور کی کینے شیطان پتاسو خکار کئی شیطان پتاسو خلق بپیتنو کی ورچئی شیطان تاسو د جال پزئی استعمالی پوروزئی خوشبوئی ملگوئی دا پا غیر محرم نارینہ باندی لگی پتا دا اللہ لعنت وری کور نا اوزی دی سے لباس ما اختیار آوا چاگا نارینہ زان تو مائلکی وی کلا چی دی پا سر باندی دا دڑی نوی دا ٹوپای پکرا اچی با اغا ٹوپای پا سر باندی کی خودلا سر دڑ بای خوش یو ورځې هغه ټوپۍ وکتله چې دې کې دننه څه پراته دي چې په سر یې کېدم نو د سر دړ مې خوش هغه چې راواغستله او هغې کې وکتل نو هغې کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم صرف چې قرآن شروع کېږي نو د سوره فاتحې نه مخکې صرف لیکلي د هر صورت نه مخکې په قرآن کې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم آگے کی صرف بسم اللہ چی سڑیلا بسم اللہ وی بیا ورپسی صورت بیا ورپسی بسم اللہ وی بیا بل صورت او بیا بسم اللہ وائی او بیا بل صورت وائی نو قرآن کریم کی 114 صورتون چی سڑے 114 صورتون یوازی یوزلنا بار باری وایو آغا ازدکیو
اغا ذهن تکوس کی او داغی حرکات او سکنات ازدکی چې د دې به څومره برکت حدیث مبارک کے راضی چې دا یو کاغذ په لاره ارتو شي او په هغې باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الله تبارک و تعالی فرشتو ته وی د دې کاغذ لګیره ورواچ دې کاغذ لګیر چاپیره ملائک ولاړي او ګیرای ورچو هغه پوری ملائکو ګیره ورچولی چې د سو پوری د دې کاغذ اوچتون کې نه را نو چې یو کس راشي او هغه کاغذ اوچت نو الله تبارک و تعالی فرشتو توای وستاسو ډیوټي ختم شولا تاسو چې ما دی لار کې ادرولی وای او تاسو چې ولاړې وای نو دا دی